نو مازدیګری دی بیخي د روژه مات وخت دی. اول به د قصابې غوښه در باندې ووینم که بله جلبۍ و دغه شیان شروع شول. ښه ښایستې ښایستې جلبۍ بیخي خوند نه کوي. بس نو دا اوله فواره لمر پر دغه وضعیت دی. راځئ نو چې تر یو ځایه پورې ولاړ شو. دې خوا ته بیا دغه سټورونه دي. په دې وخت کې مو د کوپره خوند نه کوي. سمه ده. د هغې خوا چې راشو بیا به دا شیان رانیسو. صحیح دی. بس نو دویم فوارې ته راورسېدلم. هغه چیش والا دی دغه چیش والا دی. ښه هغه ورکړه. سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. نو بیا هم مازدیګری نو د روژو حسابونه هم راسه هیر دي ونه که چې 40مه ده که 15مه ده خو په دغو دوو کې یوه ورځ ده. نو مازدیګری دی بیخي د روژه مات وخت دی. نو دا د روژه مات وخت به سره ووینو. په عینو مینه کې یم دغه بیروبار یا د خوراک ځایونه چې دي دا در باندې ووینم. راځئ د خیر سره. اول به د قصابې غوښه در باندې ووینم که څه مو اوس یې وخت نه دی. درځئ زویه. دې بعده به بیا پکوړي و سمبوسي و رولونه و جلبۍ و دغو شیانو ساحه ده. دغسې راځئ دغسې. بس نو بله جلبۍ و دغه شیان شروع شول. ښه ښایستې ښایستې جلبۍ ګرمې ګرمې پکوړې دي که سمبوسي دي. زه چندانې نه یم شوقي ځکه دا بیخي ضد دی د معدې. چې هم روژه شي هم دا سره کړي شیان شي بیخي خوند نه کوي. نو دغه اوله فواره ده. د هغې خوا پکوړې راواخلو که اوس راښې. بس نو دا اوله فواره لمر پر دغه وضعیت دی. نو دغسې ځو دغسې. راځئ نو چې تر یو ځایه پورې ولاړ شو. ښاره څه خلک ډېری را روان دي وینې. هوا هم یخه ده فواره خوند نه کوي دونه. لږ هوا یخه لګېږي. پر دغه ساحه باندې نو مازدیګر ټیم بیخي بد وضعیت یې. بد وضعیت نو به نور ته وایو خو ډېر د روژې رنګونه ټوله په دغه ځای کې بیا په تېره د روژه مات. دې خوا ته بیا دغه سټورونه دي. په دې وخت کې مو د کوپره خوند نه کوي. څه شي؟ سمه ده. د هغې خوا چې راشو بیا به دا شیان رانیسو. صحیح دی. نو دلته بیا مازدیګر ټیم اکثریت خلک خیر و خیرات کوي. یا وچه ډوډۍ و یا داسې یو د روژه مات یو خواړه یې برابر کړي هغه ورکوي. نو بیخي بد حال شي چې دلته خلک پر ډېر شي. بله نو ورځ ته رابولي د خیمو بازار ځکه ګرمېږي چې میلې ته خلک پلان نیسي. نو دا بیخي 8 نفري 10 نفري. دا بله 2 و 3 نفره. دا بل هم 4 5 نفره. دا بل هم 5 و 6 نفري ده. نن خبره داسې ده چې ورځ هم د جمعې ده. نو حتمن به د باندې خلک روژه ماتونه ډېر برابروي. زموږ هم اراده ده چې په راتلونکو ورځو کې د خیره سره یو څو روژه ماتونه د باندې وکړو. په د اخري کې روژې کم هم پاته شي خو سړی یو څه ورته بیا حوصلې شي کم انرژي شي. نو که نه یې نور انشاءالله روژه خلاصه ده او داسې خوندوره روژه وه چې بیخي هېڅ ویل نه و پکښې کې په هوا په حساب باندې. په دا فوټپات باندې بیخي یو مخ بیروبار ډېر دی. غواړم چې دغسې لاندې تاسمه داسې لاندې را تاسئ زویه ګوره ونه غورځېږئ. سم ځای لار پیدا کړئ.
دغه ساحه یو څه داسې ازاده ده. ماښام د روژه مات بعد زه اکثره وخت راوځم په دغه ساحه کې. تېر ماښام لا راوتلی وم، یو ګړی مې قدم ووهه، ښه خوند یې وکړ. دوی اوس را شوکېدای نه شي. تاسو ولاس راځئ. اوس د دې هم طبیعت ځکه برابر شو چې دا ساحه پراخه ده. دا هغه دی، بس راورسېدلم دومې فوارې ته. وینې وخت هم کوتاه پاته دی. ډېره ځایه راغلم په پښو. نو روژه ماته کم وخت پاته دی چې بېرته کور ته ځان ورسو که څنګه حساب وکړو. سم سره خرابه سوله ځکه وخت کم پاته دی. لمر ولوېدی. دا ولاړه د داسې غټه منظره یې وخوړه، د دې په رقم ډېره لرې ولاړه. چیرې تللې وې؟ ښه، بس نو دویم فوارې ته راورسېدلم. دا دویمه فواره ذکرا راسه ولاړله، هغه یې بوتلله، ما او زویا پاته سوه. وا زویا، نو پر دغه لین باندې بیروبار ډېر دی. د دې خوا څه خلک راځي د ښار له خوا څه، او دې خوا ته خاص شی نشته. هغه البیک رستورانټ دی. نو که روژه مات پکښې که یې زویا، د باندې مې اراده ده نو چې نن ورسو که یا بیا بله ورځ، دا نه ده معلومه. تاسې ورته وګورئ. اوبه هم ښه خوند کوي، هم بد خوند کوي. لمر هم بالا چې موږ کور ته ځان رسوو، لمر هم کار خلاص دی. ودرېږه، په دې سړک باندې خاص شی نشته، مګر بل سړک باندې بیا بیروبار ډېر دی. بېرته راوګرځېدلو، روان یو د کور خواته. جمعه ده، نو نن به حتمن ځینې خلک د باندې روژه ماتونه کوي. نو موږ تر اوسه پورې یو روژه مات هم د باندې نه دی کړی. نو سر له سبا یا د بله ورځې بیا د باندې شروع کړو. یو ورځ دوې به په هوټل کې وکړو، نو بیا به دغسې یو ورځ د باندې په خپله یو شی پوخ کړو. یو زه عموما داسې دی چې اوس وناکه چندانې حوصله لرم په روژه کې چې د باندې کتغ پخوه او دا سیسټم سره برابروه. نو دا یو څه حوصله غواړي. نور نو بالا قرار راغلی د شریخ شپې هم شروع کېږي. مزار دربار شریخ دغه ساحه چې ده، دا ټوله بیا داسې کټونه کوي، دا ساحه ټوله ښایسته کوي. په دوبي نو خلک ورته درېږي، ورته شریخونه خوري. لمر بیخي ختم شو، نو نه پوهېږم بل وارې خو 20 دقیقې پاته وې، نو اوس به یو ډېرې پاتې، نو یو 8 دقیقې به پاتې. کوښښ به وکړو چې ځان ورسوو. بېرته تقریبا اولې فوارې ته راورسېدو. بېرته دغه دی راورسېدلم فوارې ته. نو دلته زویا وایي ما ته رول رانیسه. کوچنیان دي دا د باندې شان وویني بالا ښه خوند ورکوي. یو دانه به دې ته رول رانیسمه. راځه، صحیح دی. کوم رول؟ دغه صحیح دی. هغه چیش والا دی، دغه چیش والا دی. ښه، هغه ورکه. هغه به څو دی؟ هغه ورکه، صحیح دی. ولا نو قرار ارامي کېږي، ځکه خلک ځایو ته ځان رسوي. یا پنجې ته در واخله، یا پروا نه لري. راځه، خیر وشي. دغه بیا پکوړې دي. بېرته پر جلبیو راغلو. نو موږ هم بالا روان یو د خیره سره کور ته. زویا خپل دغه واخیستی رول. دا بیا د غوښې رول دی زویا؟ چیش سره کوم غوښ پکښې کي؟ دا د نن د غوښ والا رانیوی. صحیح دی.
نو دا کندوز کباب دی. نو کباب خو ما څو وارې درته ویل دي که څه زه نه غواړم چې د دې غیبت وکړم خو غوښه یې نه ده د کار. 2-3 وارې ما امتحان کړی ده، 1 وارې نه. نو اوس خاص نه ورځم وینې لکه سیم روژه سیم سړی مریض کړي نو بیا خوند نه کوي. نو موږ له خیره سره روان یو کور ته، بیا به سبا خبرې کوو. سبا ښه وخت، د الله په امان.